او سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه دل سادات یم او تاسې په ټیک جیني یوټیوب چینل باندې د CCNA مکمله برنامه تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسې د IP ورژن 4 انټروډکشن په پارت 1 باندې خبرې کړې وي. نن موږ تاسې د IP ورژن 4 انټروډکشن په پارت 2 باندې خبرې کوو چې څه نوي موضوعات لولو. نو راځو په یو څه پاتې خوږو مهمو او انټرسټډ موضوعاتو باندې تاسو ته خبرې کړې دي په ډېر ساده شکل باندې. موږ کوشش کوو چې ډېر په ساده شکل په پښتو ژبه تاسو ته دغه کورس وړاندې کړو او هغه ورونه او خویندې مجبور نشي دی چې په انګلیسي باندې او یا هم په بله ژبه باندې دغه کورس تعقیب کړي. نو راځو ما درته په ډېر ښه شکل باندې دغه کورس دغه ویډیو برابر کړې ده د IP ورژن 4 انټروډکشن پارت 2. مخکې ځو چې پکې څه لولو. نن به موږ تاسې په لاندې موضوعاتو باندې بحث وکړو چې IP ورژن 4 ادرس کلاسز ریویو. په تیر لیکچر کې مو هم په دې بحث کړی دی. نو نن په یو لنډه ریویو کوو صحیح ده او همداراز میکزیمم نمبر آف هوسټس باندې خبرې کوو او همداراز نیټورک ادرسز باندې خبرې کوو، براډکاسټ ادرسز باندې خبرې کوو، فرست یوزیبل ادرس باندې خبرې کوو، لاست یوزیبل ادرس باندې خبرې کوو. بالاخره بیا په پای کې د پیکټ ټریسر یو پراکټیکل لیب لرو او همدغه مخکې چې مو څه ولوستل دغه درته په پیکټ ټریسر کې تشریح کوم او په پای کې کوایزز لرو. 5 پوښتنې دي، هره پوښتنه 4 ځوابه لري، یو به ترې سم وي. دی ما په دې باندې موږ ستاسې ټیلنټ چک کوو تر څه ده تاسو په تېرې دغه ویډیو کې څه زده کړي دي. نو راځئ چې مخکې لاړ شو چې څه لولو صحیح ده. ښه IP ورژن 4 ادرس کلاسز مخکې مو په دې هکله بحث کړی و چې IP ورژن 4 موږ سره 4 نه بلکې 15 کلاسه لري چې ABCD او E کلاسونه صحیح ده. خو نن موږ تاسې په یو څه جدا موضوع باندې بحث کوو. دلته تاسې د کلاس A فرست آکټیټ نومریک رینج وینئ چې د 0 نه تر 127 پورې دی. خو دا موږ سره د هوست لپاره دا موږ نشو اساین کولی ځکه دا موږ سره لوپ بیک IP ادرس دی او دا موږ سره څه شي په استعمالیږي سیلف ټیسټینګ لپاره استعمالیږي صحیح ده. خو د دې لپاره چې موږ د کلاس A ویلډ رینج معلوم کړو نو ویلډ رینج موږ داسې معلومو چې دغه 127 موږ په 126 بدلو. 127 موږ هوست ته نشو اساین کولی، بیا موږ 126 اساین کوو او 0 په 1 باندې بدلو صحیح ده. نو هدف دا دی چې د کلاس A ویلډ رینج دی چې دا چې دی له 1 نه تر 126 پورې موږ کولی شو چې څه شی وکړو هوست ته دا موږ څنګه کوو اساین کړو. همداراز IP ورژن 4 ادرس کلاسز باندې خبرې کوو. بیا هم کلاس A B او C. کلاس A B C ډېر مهم کلاسونه دي نو ځکه دلته یو ځل بیا یادوري کړم. تاسو ته ما ویلي چې د کلاس A لیډینګ بیټس 0 دی، د کلاس B 10 او د کلاس C 11 دی او همداراز سایز اف نیټورک نمبر بیټ فیلډ. نو د دې نه مطلب دا دی چې په کلاس A کې موږ سره 8 بیټس چې دي دا موږ سره د نیټورک پورشن دی او همداراز په کلاس B کې موږ سره 14 بیټ د نیټورک پورشن دی او په کلاس C کې موږ سره 24 بیټ د نیټورک پورشن دی صحیح ده. بل چې د موږ سره سایز اف ریسټ بیټ فیلډ د بیټس د پاتې بیټ څخه اندازه مطلب پاتې بیټ نه مطلب دا دی چې هوست پورشن یا وروستي کوم څو بیټونه چې راځي صحیح ده یا ریسټ بیټ فیلډ. نو کلاس A کې موږ سره د هوست پورشن کې 24 بیټس دي صحیح ده، په کلاس B کې 14 بیټس دي او همداراز په کلاس C کې 8 بیټس دي. همداراز نمبر اف نیټورکس د شبکو شمیر په کلاس A کې موږ سره 2 نیټورک پاسیبل نیټورک دي صحیح ده او همداراز په کلاس B کې موږ سره 2 او په کلاس C کې د نیټورکونو تعداد انتهایی زیات دی چې هغه 2 دی. یا د دې وی چې کلاس A او کلاس C د یو بل برعکس دی. په دې برخه کې ادرس پر نیټورک د هر شبکې لپاره ادرسز په یو نیټورک کې موږ څومره ادرسز لرو صحیح ده. نو په کلاس A کې موږ لرو 2 په کلاس B کې موږ لرو 2 او په کلاس C کې تر ټولو کم ادرسز 2 یا 250 چې د دې هر یو څخه به 2 څنګه کېږي مینس کېږي چې یو د نیټورک ادرس او بل براډکاسټ ادرس وي صحیح ده. د نیټورک آی ډي او براډکاسټ ادرس صحیح ده. نو به د 214 دغه پای کې تاسو وینئ 2 سره څنګه د 214 او 15,540 پاتې کېږي او دغه د کلاس C هغه 245 پاتې کېږي چې دا موږ سره به
دا 254 موږ سره لاست یوزیبل ادرس راځي. صحیح ده. نو راځو چې نور څه لولو. او میکزیمم هوسټس پر نیټورک په یو نیټورک کې میکزیمم هوسټ څومره اوسي نو په دې اړه خبرې کوو. دا موږ سره د کلاسي یو نیټورک ادرس دی. صحیح ده. او همداراز دا موږ سره د دې اړونده براډکاسټ ادرس دی. نیټورک ادرس یا نیټورک آی ډي هغې ته وایي چې ټول د هوسټ پورشن یې څنګه وي 0 وي یا آف وي. صحیح ده. او همداراز براډکاسټ ادرس هغې ته وایي چې ټول د هوسټ پورشن یې ان وي یا ون وي. دلته تاسو وینئ چې 255 د کلاسي چې دی وروستی پورشن هغه د هوسټ پورشن دی او دې کې موږ سره څه شی دي 255 نو مطلب دا دی چې ټول د هوسټ پورشن یې څنګه دي ان دي. کله چې مطلب دا یو نه تر اتو پورې ټول بیټونه د دغه یو دي مطلب ان دي. د دې ریلیټډ ویلو کې تاسو سره جمع کړئ نو 255 راځي البته. صحیح ده. هوسټ پورشن نو په کلاسي کې موږ سره هوسټ پورشن 8 بیټس دي. وروستي 8 بیټس موږ سره د هوسټ پورشن دي او د دې یا 2.8 یا 255 پاسبل ادرسز دي موږ سره. صحیح ده. مخکې مې تاسو ته یادوري وکړه. میکزیمم هوسټ پر نیټورک موږ سره په کلاس سی کې دا داسې پیدا کېږي چې 2.8 نه مطلب دا دی چې د هوسټ بیټس د هوسټ پورشن کې چې کوم بیټونه دي د هغې شمېر مینس 2. د مینس 2 نه مطلب دا دی چې یو پکې د نیټورک ادرس دی بل پکې د براډکاسټ ادرس دی. نو دغه شی نه او دغه ځینې خبرې در سره زده کړئ د موږ سره بیا په سبنیټینګ کې انتهایي زیاته مرسته کوي. نو په دې کې میکزیمم هوسټ پر نیټورک موږ سره 254 دی. اوس دا موږ سره د کلاس سی نه بلکې د بی یو څه شی دی یو نیټورک ادرس دی او موږ سره بل د براډکاسټ ادرس دی. نیټورک ادرس کې چې دی موږ سره ټول د هوسټ پورشن څه شی دي 0 دي. کوم هوسټ پورشنونه موږ سره 0 دي دغه وروستي 2 هوسټ پورشن چې کوم دي دا موږ سره 0 دي. 192.14.0.0.0.0 او بیا هغې نه وروسته 14 د 14 نه مطلب دا دی کې موږ سره 14 بیټ نیټورک ادرسز دي او وروستي دغه 2 چې کوم آف دي دا موږ سره د هوسټ پورشن بیټس دي. صحیح ده. او هغه موږ سره آف دي البته. همداراز هوسټ پورشن په دې کې موږ سره 14 بیټس دي 2.14 یا 15,510 په دې کې موږ سره د پاسبل ادرسز دي. هوسټ پورشن آل از 0 که چېرته هوسټ پورشن ټول موږ سره 0 وي نو دې ته موږ براډکاسټ ادرس وایو. نو د 102 یا .14.0.0 د دې نیټورک ادرس براډکاسټ ادرس چې دی موږ سره 102 یا .14.255/255/14 دی. همداراز میکزیمم هوسټ پر نیټورک په یو نیټورک کې میکزیمم هوسټ چې دی هغه موږ سره 2.14-2 نو دا موږ سره 15,540 راځي. همداراز دلته موږ سره د کلاس A یو نیټورک ادرس دی او بل موږ سره براډکاسټ ادرس دی. صحیح ده. چې د دغه نیټورک ادرس په دغه نیټورک ادرس کې ټول هوسټ پورشن چې دی په کلاس A کې موږ سره 24 بیټ دی او داسې دي چې 2.24 یا د 24 نه مطلب دا دی چې هوسټ پورشن بیټس چې کوم دي یا د دې د لاندې مې تاسو ته لیکلي دي چې 16,777,216 پاسبل ادرسز موږ سره په کلاس A کې دي انتهایی. همدارنګ میکزیمم هوسټ پر نیټورک د دې 2.44 مینس 2 همدغه 16,777,216 څخه تاسو یوازې 2 منفي کړئ. د وروستي 214 څخه 2 منفي کړئ مطلب د وروستي 214 د دې کې موږ سره میکزیمم هوسټ پر نیټورک په یو نیټورک کې موږ سره میکزیمم هوسټ دومره کېدلی شي. په یو نیټورک کې موږ سره دومره هوسټ پاسبل دي نو انتهایی ډېر چې په یو نیټورک کې دومره نو تاسو فکر وکړئ چې په نورو کې به څومره وي. صحیح ده. میکزیمم هوسټ پر نیټورک د پیدا کولو لپاره فورمول دا شی چې 2.1 منفي یو د ان نه مطلب د نمبر اف هوسټس بیټ. صحیح ده. دغه هوسټ چې کوم بیټس دي نو دغه ان په ځای به هماغه ولیکئ لکه دلته څنګه چې د کلاس A هوسټ بیټس چې موږ سره 24 دي نو په توان کې به هماغه ولیکئ. فرست ان لاست یوزیبل ادرس. صحیح ده. لومړی او وروستی استعمالیدونکی ادرس. صحیح ده. نو دلته ما سره د کلاس A 192.168.1.0 یو موږ سره نیټ نو دغه څنګه څلور چې ورسره لیکلي دي مطلب سبنیټ ماسک یا نیټ ماسک دی. صحیح ده. د دې اړونده تیشه براډکاسټ ادرس دی هغه بیا دا دی
او همدارس د دې مطلب دا دی چې د هوست پورشن چې ټول 0 دغه موږ سره نیټورک ادرس دی، که چېرته د هوست پورشن ټول 1 هغه موږ سره براډکاسټ ادرس دی. نو د دې لپاره چې موږ او تاسې فرست یوزیبل ادرس موږ پیدا کړو، نو دلته تاسې وینئ چې دغه وروستی کوم یو پورشن چې دی دا موږ سره د هوست پورشن ټول 0 دی، دا زه په باینري کې لیکم. په باینري کې ما ولیکل دا موږ سره 8 بیټ دي او 8 واړه بیټس موږ سره 0 دي ځکه نیټورک ادرس دی که نه. نو دې لپاره چې فرست یوزیبل ادرس موږ پیدا کړو، تاسې به داسې چالو کړئ دغه لومړی بیټس د دې څلورم پورشن د هوست پورشن به څنګه کړئ 0 به آف کړئ. نو تاسو له به لاسته راشي 192.168.1.1/24. نو دا موږ سره فرست یوزیبل ادرس شو. همداراز که براډکاسټ ادرس نه موږ تاسې راشو، په دغه وروستی د هوست پورشن چې وینئ تاسې دا موږ سره څنګه دی ټول آن دی، مطلب 255 دی او دا موږ سره براډکاسټ ادرس دی. نو دې لپاره چې لاست یوزیبل ادرس د دغې ادرس پیدا کړئ، نو تاسو به داسې چالو کړئ چې دغه 8 بیټس چې ټول آن دي دغه یو به تر منفي کړئ، مطلب یو 1 به 0 کړئ، صحیح ده. او بیا به داسې چالو کړئ چې تاسې د به لاست یوزیبل ادرس پیدا شي. نو دا موږ سره لاست یوزیبل ادرس دی چې 192.168.1.254/24 دی، صحیح ده. 255 یا مو در مینس که البته 254 پاتې شو. اوس راځو دلته موږ سره د کلاس بی دی 192.0.0/4. تاسو دلته وینئ چې په دې کې موږ سره 14 بیټس نیټورک پورشن دی او 14 بیټ پکې موږ سره هوست پورشن دی. خو دغه 14 بیټ چې دا موږ سره د هوست پورشن دی او دا موږ سره څه شی دی، د تاسو نه پوښتنه کوم، دا موږ سره آف دی، صحیح ده. او همداراز 192.168.255.255.14 دا موږ سره څه شی دی، دا موږ سره براډکاسټ ادرس دی. نو دا موږ سره ټول په هوست پورشن 0 دی، ته موږ نیټورک ادرس وایو، ټول هوست پورشن موږ سره 1 دی، ته موږ براډکاسټ ادرس وایو. دلته تاسې وینئ چې په دې کې دغه 14 بیټس یا 8 بیټونه د هوست پورشن هغه ټول موږ سره 0 دي، مطلب آف دي. که چیرته وغواړئ فرست یوزیبل ادرس پیدا کړئ، نو تاسو به د دغه لومړي یو څخه یو مینس کړئ، صحیح ده. نو تاسې ته باید څنګه شي فرست یوزیبل ادرس پیدا شي چې هغه موږ سره 192.168.0.1/14. همداراز په براډکاسټ ادرس کې تاسو وینئ چې دا وروستي دوه هوست پورشن چې دي موږ سره آن دي، او د دې لپاره چې موږ لاست یوزیبل ادرس پیدا کړو، نو تاسو به دغه وروستی یو پورشن د دې وروستي یو پورشن لومړی بیټ به آف کړئ، صحیح ده، یو به تر منځ کړئ، نو 0 به پاتې شي. او تاسو ته به بالاخره صحیح ده، بالاخره تاسو ته به پیدا شي لاست یوزیبل ادرس. نو زړه به راسره نه تنګوئ، صحیح ده. انشاءالله ډېر ښه شکل مې تاسو ته برابر کړي دي په ډېر ښه انیمیشن او په ډېر ښه ترتیب سره. ښه، اوس راځو یو د کلاس A معامله پاتې شوه که نه، صحیح ده. د کلاس A په معامله کې موږ لرو 10.0.0.0/8. د /8 نه مطلب دا دی چې په دې کې موږ سره څه شی دي، په دې کې موږ سره 8 د نیټورک پورشن ریلیټډ بیټس دي، صحیح ده. همداراز دا موږ سره نیټورک ادرس دی او دا موږ سره براډکاسټ ادرس دی، صحیح ده، چې 10.0.0.0 او 10.255.255.255 چې دې ته موږ وایو نیټورک ادرس او دې بل ته موږ وایو براډکاسټ ادرس. تاسو وینئ چې په کلاس A کې موږ سره څو د هوست پورشن دي، 3 دانې د هوست پورشن دي، صحیح ده، یا 24 بیت 8 نو 24 او دا 24 واړه بیټس موږ سره آف دي ځکه دا موږ سره نیټورک ادرس دی، صحیح ده. د دې لپاره چې د دې فرست یوزیبل ادرس موږ پیدا کړو، تاسو به د دغه لومړي دغه وروستی کوم پورشن چې دی مطلب د 24 بیټس ریلیټډ پورشن چې دی، صحیح ده، د 14 بیټ نه البته 24 بیټ ریلیټډ پورشن چې دی د دې به لومړی بیټ ته تاسو څنګه کړئ آن به کړئ، 0 نه به آن کړئ، نو تاسو ته به اړوند ریلیټډ د 10.0.0.0 فرست یوزیبل ادرس پیدا شي چې هغه 10.0.0.1 دی. همداراز براډکاسټ ادرس تاسو وینئ چې دې کې موږ سره ټول بیټونه څنګه دي، هغه آن دي او ځکه موږ سره براډکاسټ ادرس دی. د دې لپاره چې د دې لاست یوزیبل ادرس پیدا کړئ، نو تاسو به داسې چالو وکړئ
چې دغه وروستي پورشن دغه لومړی بیټ به آف کړئ مطلب یو به تر منفي کړئ نو تاسو ته به اړوند د څه شی پیدا شي اړوند د لاست یوزیبل ادرس به تاسو ته پیدا شي 10.255.254.204 اوس دا تاسو کولی شئ چې تاسو ته اساین کړئ یو کمپیوټر ته څنګه کوي اساین کړئ یو ان ډیوایس ته یا هوست ته څنګه تاسو اساین کړئ نیټورک ادرس او براډکاسټ ادرس تاسو نشئ کولی چې هوست ته اساین کړئ کله چې اساین کوئ تاسو ته یو ایرر درکوي نو راځو مخکې ځو ښه اوس مې همدغه موضوع تاسو ته په دغه ډیاګرام کې تشریح کړې ده تاسو وینئ یو نیټورک او په دې کې موږ سره څو سویچز دي سویچ 1 سویچ 2 او سویچ 3 درې سویچز دي یو راوټر دی یا R1 او پی سی 1 دی پی سی 2 دی او پی سی 3 دی ښه پی سی 1 چې دی موږ سره په راوټر سره کنیکټ دی په بي ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ 1 له راوټر سره بیا په ګیګا ایترنیټ 0/0 باندې کنیکټ دی خو هدف دا دی چې دلته په سویچ 1 کې موږ سره نیټورک ادرس چې دی موږ سره 10.0.0.0/8 دی صحیح ده دا د ټول د سویچ دی طرف ته دغه کوم سویچ 1 پی سی 1 چې کوم دی د دې عموما نیټ ادرس دی صحیح ده نیټورک ادرس دی نو اوس د پی سی 1 لپاره مونږه فرست یوزیبل ادرس استعمالو 10.0.0.1 او همداراز د دغه لپاره د راوټر ګیګا ایترنیټ 0/1 لپاره مونږ لاست یوزیبل ادرس استعمالو چې هغه 10.255.254.204 دی تاسو وینئ په هغه کې په کلاس بی کې تاسو وینئ کلاس ا خو متشریح که په کلاس بی کې تاسو وینئ چې 102.14.0.1 دا موږ سره د پی سی 2 لپاره اساین دی دا موږ سره د 102.14.0.0/14 نیټورک ادرس موږ سره څه دی فرست یوزیبل ادرس دی همداراز که تاسو ووینئ 102.14.255.204 موږ سره لاست یوزیبل ادرس دی او همداراز په کلاسیک 192.168.0.0 کې موږ سره د پی سی 1 پی سی 3 لپاره فرست یوزیبل ادرس 192.168.0.1 دی او همداراز د R1 انټرفیس لپاره ګیګا ایترنیټ 0/2 لپاره لاست یوزیبل ادرس دی لپاره موږ بیا ورکو چې 192.168.0.204 نو دا تاسو د آی پی ادرسز په ټولو مشخصاتو او هغه باندې پوه شوي چې مونږ کوم ځای کې کوم ډول ادرس اساین کوو نو دا به تاسو ته په راتلونکي پریکټیکل کارونو کې دا ډېر اسانه اوسي همداراز په سبنیټینګ کې هم بیا تاسو ته مشکل نه اوسي نو راځو مخکې ځو ښه اوس راځو دلته مې تاسو ته د پیکټ ټریس ریلیټ یو څه سکرین شاټ اچولی دي تر څو همدغه موضوعات مونږ څنګه کړو او تاسو ته په پیکټ ټریسر کې څنګه تشریح کړو نو دغه تیر چې کوم فرست یوزیبل ادرس لاست یوزیبل ادرس او همداراز یو څه موضوع د تیر لیکچر خو دلته یو څه نور لولو خام کله چې تاسو هغه ته داخليږئ راوټر د R1 ته داخل شوئ صحیح ده نو تاسو انیبل ولیکئ د دې لپاره چې تاسو چې ته پریویلیج ایگزیکټ موډ ته داخل شئ نو د دې لپاره چې دغه سویچ د دغه البته نو د دې لپاره چې دغه راوټر ځان ته سټیټس وخایم چې د راوټر په کوم حالات کې دی او د انټرفیس په کوم حالات کې دی صحیح ده نو زه به ورته ولیکم چې شو آی پی انټرفیس بریو کله چې مې دا د ورته ولیکل نو تاسو لاندې وینئ انټرفیسز په کالم کې چې ګیګا بیټ ایترنیټ 0/1 هماغه ډیاګرام ریلیټ دی صحیح ده او بل ګیګا بیټ ایترنیټ 0/1 او بل د موږ سره ګیګا بیټ ایترنیټ 0/2 دی صحیح ده بیا تاسو په آی پی ادرسز کالم کې وینئ چې دا موږ سره ان اساینډ دي مطلب اساین شوي ورته آی پی ادرسز نه دي او په اوکې کې تاسو یس وینئ دا موږ سره لیګسي فیوچر اف د کمانډز دي په دې اړه فکر مه کوئ بل سره میتھډ دی او دا موږ سره انسیټ دی د دې نه مطلب دا دی چې دغه آی پی ادرس چې دا موږ دا چې دی نه دی اساین شوي مطلب نه دی سیټ شوي دا انسیټ دی او بل د سټیټس کالم کې تاسو وینئ دغه کالم چې دی موږ سره د لیر 1 کالم دی مطلب د راوټر د پورټونو همداراز د هغې اړوند انټرفیسز ریلیټ دی نو څنګه ریلیټ دی داسې دی چې د اډمنسټریټیولی ډاون نه مطلب دا دی چې دا
د څه شي په واسطه administratively down نه مطلب دا دی چې د انټرفیس د شټ ډاون کمانډ سره غیر فعال شوی دی. نو د موضوع دا ده چې administratively down دا موږ سره په سیسکو راوټر کې by default چې دا موږ سره administratively down وي صحیح ده. او په سیسکو سویچز کې چې دی دا موږ سره به by default نه وي. دلته تاسو مې ته لیکلي دي سیسکو سویچز انټرفیس are not administratively down by default. نو سیسکو سویچ انټرفیسونه په اصلي حالات کې administratively down نه وي او سیسکو راوټرز چې دا موږ سره by default یا په اصلي حالات کې څنګه وي down وي. بل چې موږ سره د پروتوکول کالم دی لاندې تاسو وینئ ډاون او ډاون صحیح ده. نو د دې نه مطلب دا دی چې دا موږ سره د لیر 2 سټیټس دی یا د ډیټا لینک لیر سټیټس دی او مطلب دا دی چې آیا دغه راوټر دغه انټرفیسز چې دی کوم یو ګیګا ایترنیټ 0/0 0/1 او 0/2 چې دی د دې لپاره ایبل دی یا ور دی چې سینډ یا ریسیو که دغه سیګنل په تیجه کې په فزیکل لیول باندې صحیح ده. نو که چیرته ډاون وي نو دا خو به مطلب معلومه خبره ده دا موږ سره به نه دی ایبل او که چیرې اپ نو دا موږ سره به څه دی ایبل دی صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. دلته وینئ دا موږ سره مخکې تاسو یادوري وکړه دغه سټیټس او لاندې وړاندې کړي دي administratively down دا موږ سره د لیر 1 سټیټس دی یا فزیکل لیر ځکه دا چې دی موږ سره عموما فزیکل برخو سره ارتباط لري مطلب پورټس یا پورټ شټ ډاون دی نه دی administratively down دی د شټ ډاون کمانډ سره مطلب ډاون دی کنه. او همدارس بل چې دی موږ سره د لیر 2 سټیټس دی یا ډیټا لینک لیر سټیټس دی یا دا مربوط دی اکثره په لین پروتوکولز پورې صحیح ده. IPv4 Addressing کې بیا هم پاتې کېږو. اوس راځو ګلوبل کنفیګریشن موډ ته داخلېدو لپاره کنف ټي لیکو. تېر ځل مې تاسو ته هم ویلی دي او غواړو چې یو انټرفیس ته لاګین شو او هغې ته IP ادرسز ورکړو اړونده دغه administratively down او په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړو صحیح ده. ضرور طریقې ما چې انټرفیس ګیګابیټ ایترنیټ 0/1 صحیح ده. د دې لپاره چې انټرفیس ته تاسو داخل شئ تاسو به ورته ولیکئ چې انټرفیس ګیګابیټ ایترنیټ 0/1 یا INT او ګیګ به ولیکئ. راتلونکي درس کې زه درته تشریح کوم. له هغې نه وروسته به تاسو یو بل موډ ته داخل شئ چې هغې ته موږ انټرفیس موډ وایو صحیح ده. config dash به تاسو ووینئ نو تاسو به دغه انټرفیس ته داخل شئ. اوس به تاسو ټول اپریشن په دغه انټرفیس کې کوئ صحیح ده. نو وی چې انټرفیس او سپیس ګیګابیټ ایترنیټ د ګیګا او سلس بیا هغې نه وروسته سپیس ورنکړئ صحیح ده. نو ګیګا انټرفیس ګیګابیټ ایترنیټ او سپیس /1 نو دغه ځای کې تاسو ورته څنګه کړئ انټرفیس فاصله ورکړئ. دغه فاصلې مراعات کړئ. په دې خاطر مې تاسو دلته دغه سکرین شاټ اچولی دی صحیح ده. که چیرته تاسو ولیکئ چې یوازې آی ولیکئ او له هغې نه وروسته کوېشن مارک ولیکئ مطلب انټرفیس ته داخلیږئ صحیح ده. مخکې مې ورته غونډ کمانډ ولیکل چې انټرفیس ګیګابیټ ایترنیټ 0/1 اوس دغه همدغه کمانډ په هکله تاسو پوه کومه چې په لنډه طریقې څنګه کولی شي اساین کړئ صحیح ده یا ولیکئ یا ټایپ کړئ یو کار دې وکړي چې آی او له هغې نه وروسته کوېشن مارک ورپسې واچو نو دا وایي چې په آی سره دلته زیات اکثره د دې ریلیټډ کمانډ دي مطلب په آی سره دلته دغه کمانډونه شروع شوي دي چې یو انټرفیس دی بل آی پي ده او بل IPv4 دی. نو ستا چې په کار دی نو زه ورته لیکم چې آی او له هغې نه وروسته ان ورته لیکم نو بیا ماته وي بیا ورته کوېشن مارک اچوم چې زما د دې نه وروسته زه چې د دې نه وروسته کوم کمانډ دی صحیح ده. نو د دې نه وروسته ماته وایي چې انټرفیس دی دا یعنې تاسو وایي دوی وایي چې انټرفیس دی نو یوازې آی ان که موږ هم ولیکو زموږ لپاره سم دی او جي ولیکو. بیا کله چې مو جي ولیکله نو بیا هغې نه وروسته کوېشن مارک واچوئ درته وایي چې په جي سره دومره کمانډونه شروع شوي دي چې جي امپلیس دی او ګیګابیټ ایترنیټ دی او ګروپس ډیش اسینک دی صحیح ده. نو د دې نه موږ ګیګابیټ ایترنیټ په کار دی نو زه ورته لیکم چې آی ان یا آی ان ټي صحیح ده. هر یو چې تاسو لیکئ سپیس ګیګ به ولیکي او 0/1 نو دا تر ټولو لنډه طریقه ده صحیح ده. نو دا به ولیکي له دې نه وروسته به تاسو څنګه چې انټرفیس ته ساین ان شئ نو تاسو به انټرفیس ته ساین ان شئ. اوس غواړو دغه انټرفیس ته ګیګابیټ ایترنیټ 0/1 ته څه شی وکړو IP ادرس اساین کړو صحیح ده. نو IP ادرس د اساین کول پر تاسو داسې ولیکئ چې IP به ولیکي بیا به ادرس ولیکي صحیح ده یا IP به ولیکي او ADD به ولیکي
او بیا به دغې اړونده مربوط آی پی ادرس ولیکي. صحیح ده. چیرې یو آی پی ادرس ته ورکړئ 10.0.0.250. زه بیا پسې کوېسچن مارک اچوم ښه آی پي ادرس خو مې ورکړه، له دې نه وروسته زه ټي شی واچوم. صحیح ده. مطلب ټي شی اساین کړم. نو دلته تاسو ولیکئ چې اے بي سی ډي نه مطلب دا دی سبنیټ ماسک، آی پي سبنیټ ماسک یا نیټ ماسک. صحیح ده. دا درته وایي چې د دغې آی پي ادرس چې تاسو ورکړه 10.0.0.0.250 کلاس A آی پي ادرس دی، دا تاسو ورکړو، تاسو د دې ریلیټ سبنیټ ماسک واچوئ. نو زه ورته بیا لیکم چې آی پي ایډ یا آی پي ادرس 10.0.0.0.250 او د کلاس A سبنیټ ماسک 255.0.0.0. صحیح ده. له هغې نه وروسته د دې لپاره چې همدغه انټرفیس چې کوم دی ګیګا بیټ ایترنیټ 0/1 دی. صحیح ده. نو دا زه غواړم چې څنګه کړم اپ کړم. نو زه ورته لیکم دا شټ ډاون حالت کې دی، نو دا ورته لیکم چې نو شټ ډاون. صحیح ده. کله هر کمانډ چې غواړئ هغه ختم کړئ یا یو کمانډ مو اکزیکیوټ کړی دی غواړئ دغه کمانډ اپریشن له منځه یوسئ، نو مخکې ورته نو ولیکئ او وروسته پسې هماغه کمانډ ولیکئ، نو ستاسو هماغه اپریشن به څنګه شي ختم شي. کله چې مې نو شټ ډاون ولیکل نو دلته به تاسو انټرفیس ګیګا بیټ ایترنیټ 0/1 چینج سټیټ ټو اپ دا موږ سره د لیر 1 سټیټس ښایي. او همداراز دلته تاسو وینئ چې لین پروتوکول آن انټرفیس ګیګا بیټ ایترنیټ 0/1 change it state to up. الته چې د لین پروتوکول ریلیټډ کوم کالم او کوم فکر وي د پروتوکول لاندې هغه موږ سره ډاون. صحیح ده. کوم چې په ډیټا لینک لیر اپریشن تر سره کول. صحیح ده. نو هغه به هم موږ سره څنګه وي اپ شي. له هغې نه وروسته چې موږ دغه اپریشن تر سره کړه نو چې مو تر سره کړه زه غواړم دغه معلومات وګورم چې آیا دغه معلومات یا دغه اپریشن چې موږ تر سره کړه دا سم دی. نو زه ورته لیکم چې ډو شو ډو له هغې نه وروسته اس ایچ نه مطلب دی شو آی پي او انټر فیس او بریف بی ار نه مطلب دی بریف. صحیح ده. نو کله تاسو دا کمانډ ولیکل نو تاسو ته به ټول انټرفیسز ښکاره شي. نو دلته وګورئ د آی پي ادرس په کالم کې وګورئ 10.0.0.250. صحیح ده. کوم یو انټرفیس ساین ان شوی دی ګیګا بیټ ایترنیټ 0/1 ته. او د میتود سټیټس څه ډول دی ګوره میتود دی مینول دی. مینول د آی پي ادرس موږ څنګه کا اساین کا او سټیټس یې هم اپ دی. د نو اډمنسټریټیولی ډاون دی هغه بای ډیفالت ډاون دی کنه. صحیح ده. نو دلته موږ سره دا اپ ته ځکه موږ چې نو شټ ډاون او بل چې د موږ سره د پروتوکول کالم یا لاین پروتوکول هم موږ سره څه ډول دی اپ ته یا د لیټر سټیټس هم موږ سره اپ ته. شو انټرفیسز یا انټرفیس. اوس راځو د دغه شو انټرفیسز کمانډ پاک لغوي. د شو چې کله تاسو ولیکئ او هغې نه وروسته اړونده کمانډ ولیکئ نو تاسو ته به د اړونده کمانډ معلومات څنګه شي ترلاسه کړئ. تاسو دغه عموما دغه ډسپلی کمانډونه چې تاسو دغې په واسطه معلومات حاصلوئ دا موږ سره په پریویلیج ایگزیکټ موډ کې کیږي. صحیح ده. او کله چې غواړئ یو کنفیګریشن څنګه کړئ سیو کړئ. نو دلته زه ورته لیکم چې شو انټرفیسز دغه انټرفیس ماته وښایه کوم چې ما په اپریشن تر سره کړه. صحیح ده. نو دا ماته وي ګیګا بیټ ایترنیټ 0/0 از اپ. دلته یو یادوري کوم چې دلته موږ 0/1 لیکلی او دلته 0/0 دی. دغه سکرین شاټ د بل ځای دی خو د دواړو کنسپټ یو دی. صحیح ده. ګیګا بیټ ایترنیټ 0/0 از اپ او لین پروتوکول هم اپ دی او دا څنګه دی کنیکټډ دی. نو دینه مطلب دا دی چې د لیر 1 سټیټس هم موږ سره جوړ دی او د لیټر سټیټس هم موږ سره څنګه دی جوړ دی. بل دلته لیکي موږ ته چې انټرنیټ ادرس څنګه دی 10.0.0.0.250 دی. نو دا انټرنیټ ادرس نه مطلب دا دی آی پي ادرس دی دا او د دې وګورئ /8 پریفکس لینک یا سبنیټ ماسک یا نیټ ماسک تاسو ته هم دلته اچولی دی. نو لاندې اړونده زیات معلومات ته کولی شي تاسو مطالعه کړئ. راځو مخکې چې نور څه لولو ډیمو. اوس راځو همدغه موضوعات چې مخکې تاسو ته تشریح کړه دا په ښه شکل باندې تاسو ته په پیکټ ټریسر کې تشریح کوم. را سره پاتې شئ چې په پیکټ ټریسر کې همدغه موضوع ریلیټ خبرې کوو. اوس راځو د سلایډونو په جریان سره هماغه څه چې مې تاسو ته په سلایډونو کې وویل هغه دلته تاسو ته په پیکټ ټریسر کې پراکټیکل کوم. نو دغه پراکټیکل کار تاسو ته ما په شپږو سټیپونو کې تشریح کړی دی. لومړی سټیپ په دې ډول دی چې موږ به راوټر او سویچ ته هوسټ نیم ورکوو. دویم سټیپ په دې ډول دی چې کمپیوټر همداراز راوټر ته موږ آی پي ادرسز ورکوو. او بل سټیپ په دې ډول دی چې سپیډ او د دې ریلیټډ ډپلیکسز موږ به سیټ کوو.
صحیح ده. همداراز configure appropriate description on each interfaces. هر یو انټرفیس ته چې موږ هغې سره کار لرو هغې ته موږ اړونده ډسکریپشنز ورکوو. صحیح ده. او بل هغه انټرفیس چې موږ سره نه دي کنیکټډ په نور ډیوایسونو سره صحیح ده نو هغه موږ څه کوو ډیسیبل کوو. او په شپږم سټپ کې موږ داسې ولرو چې دغه مخکې چې په 5 سټپونو کې کوم کنفیګریشن موږ ولرل هغه موږ له ځان سره سیو کوو. نو زه راځم لومړی په راوټر یا R1 باندې کلیک کوم او هغې نه وروسته CLI له راځم. نو زه دلته لیکم چې نو کله چې راغلم نو دلته زه په یوزر موډ کې ما پریویلیج ایگزیک موډ له ځم او له هغې نه وروسته کنټري لیکم تر څو یوزر ګلوبل کنفیګریشن موډ له لاړ شم. نو مخکې له دې نه چې لومړی باید مهمه ده چې هوست نیم خو سیټ کړم. صحیح ده. هوست نیم موږ سره R1 دی. مخکې له دې نه چې دغه پروسس زه تاسو ته مخکې ویسمه لومړی د دغې انټرفیسز دغه ګیګا ایترنیټ 0/1 او د دغې راوټر کوم انټرفیسز د دغې سټیټس حالات ګورم چې دا اپ دی ډاون دی لیر 1 پر د لیر 1 سټیټس څه ډول دی لیر 2 سټیټس څه ډول دی. صحیح ده. ان سیټ دی. نو راځو دا ګورو چې څه ډول دی. نو د دې لپاره چې د دغې R1 دا سټیټس زه وګورم نو زه ورته لیکم چې ډو شو IP انټرفیس او بریو. کله چې دا ما ورته ولیکل دا به لږ زه داسې غټ کړم. صحیح ده. دلته تاسې وینئ ګیګا ایترنیټ 0/0 او IP addresses unassigned ده. IP address دې ته اساین نه ده. او همداراز میتد څه ډول دی ان سیټ دی ځکه دې ته موږ IP address تر اوسه نه دی سیټ کړی. او سټیټس چې دی هغه د اډمنسټریټیولی ډاون دی. نو په سیسکو راوټرز کې عموما دغه د لیر 1 سټیټس چې دی بای ډیفالت اډمنسټریټیولی ډاون اوسي. صحیح ده. خو یا د دې وي چې په سیسکو سویچز کې بیا دا موږ سره داسې نه اوسي. او همداراز د لیر 2 پروټوکول یا د لیر 2 سټیټس چې د دغه هم ډاون دی. نو راځو اوس د دې په کولو باندې کار کوو د اړونده موضوعاتو باندې کار کوو. صحیح ده. نو راځو لومړی سټپ دا دی چې همدغه انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 ده زه IP ادرس اساین کوم. صحیح ده. نو زه همدغه انټرفیس ته لومړی باید زه داخل شم. انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1. صحیح ده. دلته ګورئ زه ټپ بټن زه یوازې جی مې ولیکل هغې نه وروسته ټپ بټن پرس کوم تر څو ماته کمانډ پوره کړه. نو زه ورته لیکم انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/0 او له هغې نه وروسته ریلیټډ IP ادرس به زه ورله ورکوم. کوشش وکړئ چې داسې IP ادرس په خپل نیټورک کنفیګر کې تر څو لنډه اوسي زر زر ولیکلی شي او تاسو دغه کنفیګریشن اسانه. نو زه ورته لیکم 10.0.0. 254 لاست یوزیبل ادرس په تیر سلایډونو کې مې تاسو ته په دې هکله غږېدلی یم او د دې اړونده سبنیټ ماسک یا نیټ ماسک ورکوم. صحیح ده. دلته اوس ګورئ تاسو که فکر کوئ دلته ما سره یو ایرر واقع شو ځکه دلته ما ګورئ یوازې IP ادرس مې لیکلی دی خو د هغې اړونده کمانډ مې نه دی لیکلی. نو زه ورته لیکم چې IP ادرس او له هغې نه وروسته IP ادرس ولرکوم 10.0.0.254 او اړونده سبنیټ ماسک ورکوم 0.0.255.0.0.0. له هغې نه وروسته راځم دا چې موږ سره انټرفیس ګیګ دی نو د ګیګ لپاره د دې اړونده سپیډ څومره دی هغه 1000 دی یا 1000 دی یا 1000. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې سپیډ او هغه ورته لیکم که سل ورته ورکړئ هغه نه قبلوي ځکه هغه موږ سره فاست انټرنیټ لپاره دی. صحیح ده. نو اوس راځو ډوپلیکس فول ټاکو. ولې ځکه چې ډوپلیکس موږ څنګه ټاکو پولې ټاکو ولې ځکه چې دغه راوټر چې دی موږ سره سویچ 1 سره کنیکټ دی او سویچ 1 موږ سره فول سویچ دی موږ سره فول ډوپلیکس ډیوایس دی. دا به زه انټر کړم او له هغې نه وروسته زه ورته وایم چې دغه راوټر ګیګا ایترنیټ 0/1 انټرفیس چې دی د داسې ډسکرپشن ورکوم چې دا خپل ډسکرپشن چې دی هغه سویچ 1 ته کوي. صحیح ده. نو زه ورته لیکم ډسکرپشن او ټو سویچ 1. صحیح ده. دا ما انټر کړم. خو اوس راځو همدغه انټرفیسز چې ما په دې باندې اپریشن ترسره کړه دا تر اوسه ډاون حالات کې دي. صحیح ده. نو زه دا غواړم څنګه کړم اپ کړم. نو زه ورته لیکم چې نو شټ ډاون. صحیح ده. دلته تاسو وګورئ چې انټرفیس ګیګابیټ ایترنیټ 0/1 چینج اټ سټیټ ټو اپ دا اپ شو موږ سره. صحیح ده. نو چې دا اپ شو څنګه کولی شي دا وګورو چې اپ دی او که ډاون دی. دې لپاره موږ کوو شو IP انټرفیس بریو. نو دلته تاسو وینئ چې ګیګابیټ ایترنیټ 0/0
IP ادرس چې دی موږ ورته اساین کې دی 10.0.0.254 او میتود د دغه مینوال دی مطلب مینوال ته موږ IP ادرس اساین کو سټیټس یې اپ دی خو دلته یو مسله ده د لیر 2 سټیټس چې دی هغه موږ سره ډاون دی که څه موږ دا اپ کو خو بیا هم موږ سره ډاون دی ولې ځکه چې دا موږ سره د پیکټ ټریسر آیسو ده صحیح ده پیکټ ټریسر کې دا موضوعات شته دی نو صحیح ده که چېرې تاسو همدغه کنفیګریشن په ریئل ډیوایسز کې ترسره کړئ دا دواړه سټیټس لیر 1 او د لیر 2 دواړه سټیټس موږ سره څنګه وي اپ وي اوس بل سټپ په دې ډول لرو هغه انټرفیسز چې موږ سره ناٹ کنیکټډ دغه موږ څنګه کوو هغه د ډسکرپشن کې لیکو چې ناٹ یوزیبل صحیح ده نو ډېر اسانه ده لومړی مهمه ده چې هغه انټرفیس زه ورته څنګه کړم معلوم کړم نو هغه انټرفیس البته ګیګا ایترنیټ صحیح ده 0/1 چې دی موږ سره هغه ډسکرپشن کې زه ورته لیکم چې دا موږ سره ناٹ یوزیبل دی صحیح ده ناٹ یوزیبل او دا زه انټر کوم نو زه غواړم اوس دا ځان سره په رننګ کنفیګ کې وګورم نو زه ورته لیکم چې ډو شو رن نو دا څو ښکته راشئ زه دلته وینم چې انټرفیس ګیګا بیټ ایترنیټ 0/1 چې دی ډسکرپشن یې 2 سویچ 1 ته دی IP ادرس یې څنګه دی 10.0.0.254 او د دې سبنیټ ماسک دی ډوپلیکس یې فول دی سپیډ یې دا دی دا موږ په رننګ کنفیګ کې وکتل رننګ کنفیګ مخکې مې تاسو ته ویل چې موږ سره دوه ډوله فایل دی یو رننګ کنفیګ فایل دی یو بل سټارټ اپ کنفیګ فایل دی یا سټارټ اپ فایل دی صحیح ده نو موږ سره رننګ کنفیګ فایل دنده دا دغه و چې کوم کمانډ موږ ایگزیکیوټ کوو همدغه ډایرکټ په دغه رننګ کنفیګ فایل کې سیو کیږي موضوع دا ده چې دغه موږ سره دغه په رننګ کنفیګ کې زه غواړم دا ځان سره دایمي ډول وساتم صحیح ده نو د هغې لپاره به زه رایټ میمري دا انتخاب کړم یا یوازې رایټ به انتخاب ولیکم دلته ټایپ کړم او دغه کنفیګریشن به موږ سره څنګه شي سیف شي زه اوس غواړم چې دا په سټارټ اپ کنفیګ کې وګورم نو زه ورته لیکم چې شو سټارټ اپ کنفیګ نو دا چې شو سټارټ اپ کنفیګ دلته ما ورته ولیکل نو دغه ټول معلومات دلته ماته په سټارټ اپ کنفیګ کې هم شو کړه خو اوس راځو د دې دغه کنفیګریشن مو هم سیو که مطلب وروستۍ پروسه مو هم په ترسره کړه اوس راځو سویچ له راځو سویچ 1 له راځو صحیح ده او په هغې باندې ځینې اپریشن ترسره کوو صحیح ده لومړی به راشو سویچ باندې به کلیک وکړئ او دغه پاسې ایلای باندې به کلیک وکړئ او زه به دلته انټر بټن پریس کړم او دلته زه په یوزر میټ کې ما زه بلته انیبل ولیکم تر څو ګلوبل پریویلیج ایگزیکټ موډ راشم او له هغې نه وروسته کنفټي ورته لیکم تر څو ګلوبل کنفیګریشن موډ لاړ شم دلته زه لومړی هماغه سټیپونه په مخکې وړم هوسټ نیم سویچ لپاره ټاکم او هوسټ نیم موږ سره سویچ 1 شو له هغې نه وروسته زه غواړم د دغې سویچ سټیټس وګورم صحیح ده مطلب د دې حالات وګورم چې آیا د دې دغه انټرفیسز په کوم حالت دي IP ادرس یې ورته اساین دی نه دی اساین لیر 1 سټیټس یې څه ډول دی لیر 2 سټیټس یې څه ډول دی د مخکې سلیډونو په دوام سره صحیح ده نو زه ورته لیکم چې ډو شو انټرفیس سټیټس کله چې دا ما ورته ولیکل دا زه لږ ځنه غټ کړم تر څو تاسو ته ټول معلومات وشي دلته تاسو وینئ فاس ایترنیټ 0/1 ښکته به راشم تر څو ګیګا ایترنیټ 0/1 او 0/2 موږ ته معلوم شي صحیح ده دلته موږ له ګیګا ایترنیټ 0/1 او له 0/2 سره کار دی صحیح ده نو ګیګا ایترنیټ 0/1 او 0/2 ناٹ کنیکټډ صحیح ده او دا موږ سره په کوم ډول حالاتو کې دي ډوپلیکس اټو حالت دی سپیډ یې ماټو حالت دی او ټایپ یې موږ سره څه ډول دی 10/100 بیس ټي یا فاس ایترنیټ ټایپ ډول لري صحیح ده نو زه اوس راځم همدغې کې یو څه کنفیګریشن مخکې وړم لومړی مهمه دا ده چې راوټر طرف ته انټرفیس ته څه شی وکړم د دې ته سپیډ ډوپلیکس همدارس اړونده ډسکرپشن اضافه کړم نو زه راځم همدغې انټرفیس ته داخله ګیګا ایترنیټ 0/1 او له هغې نه وروسته سپیډ وله ورکوم صحیح ده سپیډ وله څه شی ورکوم 0 ورکوم صحیح ده له هغې نه وروسته ډوپلیکس او دا فول کوم ولې ځکه راوټر له سویچ سره کنیکټ او موږ سره فول ډوپلیکس ډیوایسز دي صحیح ده او همداراز ډسکرپشن ورته ورکوم ډسکرپشن ټو څه شی R1 راځو د ګیګا ایترنیټ 0/1 راوټر طرف ته کوم انټرفیس دی د هغې موضوع خلاصه شوه اوس راځو ګیګا ایترنیټ 0/2 طرف ته چې کوم انټرفیس دی
په هغې باندې غږیږو او همدغه پروسس په هغې باندې ترسره کوو. له هغې نه وروسته دغه ان هوست طرف ته چې کوم پي سیز ته کوم انټرفیسز کنیکټ دی هغې ته هم ریلیټډ اړونده ډسکرپشن ورکوو. صحیح ده. نو زه به راشم په دغه سویچ باندې به کلیک وکړم، هماغه سویچ نه موږ سره یوازې انټرفیسز بدل دي. صحیح ده. او دلته به زه لومړی داسې چلو کوم هغه انټرفیس ته به زه لاګین شم. صحیح ده. انټرفیس کېږي د نیټ 0/1 اوس 2 ته داخلي اړونده سپیډ ورکوو. سپیډ به موږ ول 0 ورکړو او ډوپلیکس به موږ فول کړو. صحیح ده. او له هغې نه وروسته کله چې ډوپلیکس هم موږ ول فول کړو اوس دې ته اړونده ډسکرپشن ورکوو. ګیګا ایترنیټ 0/2 کوم طرف ته ډسکرپشن کوي هغې سویچ 2 ته خپل ډسکرپشن ورکوي. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې ډسکرپشن 2 سویچ او 2. صحیح ده. سویچ 2 سویچ 2 ښه چې سویچ 2 ته مو هم ډسکرپشن د ګیګا ایترنیټ 0/2 نه ورکړه. له هغې نه وروسته موږ تاسې راځو دلته موږ سره فاست ایترنیټ 0/1 او فاست ایترنیټ 0/2 موږ سره ان هوست یا PC1 او PC2 سره کنیکټ دي. نو دې ته هم ډسکرپشن ورکوو تر څو بل څوک راځي او زموږ سویچ ته کنیکټ کړي یا سویچ ته موږ هغې ته اکسس ورکوو چې تر څو سویچ ته کنیکټ شي هغوی ته باید پته ولګي چې فاست ایترنیټ 0/1 او 0/2 انټرفیس چې دی دا د دې سره ان هوست کنیکټډ دي. صحیح ده. نو دې ته زه لومړی باید زه همدغه انټرفیسز ته داخل شم. صحیح ده. زه دې نه وځم او انټرفیس چې دلته انټرفیس موږ سره 2 دي نو موږ له رینج کمانډ څخه استفاده کوو. صحیح ده. انټرفیس رینج فاست ایترنیټ 0/0/1-2. صحیح ده. نو دلته موږ سره دواړه انټرفیسز فاست ایترنیټ 0/1 او فاست ایترنیټ 0/2 دواړه انټرفیسز په هغه کې راغله. اوس چې کوم اپریشن زه دلته ترسره کوم په دواړو انټرفیس باندې به دغه اپریشن څنګه کېږي مخکې ځي. نو دې له زه ډسکرپشن ورکوم او ډسکرپشن کې ورته لیکم چې ان هوست. صحیح ده. او دا به پسې بند کړم. ښه اوس به داسې چلو کړو هغه انټرفیس چې موږ سره ناټ کنیکټډ دی هغه به موږ ډسیبل کړو. څنګه ډسیبل کړو؟ نو راځو هغه انټرفیس ته لومړی باید زه داخل شم. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې انټرفیس رینج فاست ایترنیټ 0/ د کوم څه نه د فاست ایترنیټ 0/1 او 2 خو دلته مصروفه دي نو د 3 نه تر 24 پورې موږ سره څنګه دي ناټ کنیکټډ دي. نو 3-24 او زه به دا انټر کړم او ډسکرپشن کې به زه ورته ولیکم چې ناٹ یوزیبل یا ناٹ ان یوز. صحیح ده. ناٹ ان یوز او دا به زه بند کړم. له دې نه وروسته به زه څنګه کړم دا شټ ډاون کړم تر څو څنګه چې د ټول سټیټ اډمنسټریټیو ډاون شي. له هغې نه وروسته به موږ داسې چل وکړو چې ځان ته به اوس معلومه کړو چې آیا دغه اپریشن چې موږ ترسره کړه سم دی او یا هم نه دی سم. نو زه ورته لیکم چې ډو شو انټرفیس سټیټس. صحیح ده. کله چې ما دا ورته ولیکل دلته به دا لږ زه داسې غټ کړم. صحیح ده. نو دلته تاسو وینئ ګیګا ایترنیټ 0/2 ډسکرپشن یې څه شته دی؟ ډسکرپشن یې R1 ته دی. صحیح ده. ګیګا ایترنیټ 0/2 دلته تاسو وینئ چې R1 ته د دې ډسکرپشن دی او دا موږ سره څنګه دی ډسیبل دی. صحیح ده. او همدارز تاسو مخکې ما یادونه کړې وه چې د دې ډوپلیکس چې دی به ډیفالټ 8 وي. صحیح ده. او دا موږ څنګه که فول که او همدارس سپیډ د دې ریلیټډ سپیډ موږ 0 که خو دلته یو څه اندازه ګډوډ لیکلی دی. لومړی 0 لیکلی بیا لس لیکلی دی او بیا سلس سل بیس ټي لیکلی دی. صحیح ده. خو کله چې تاسو په ریډ ډیوایس کې دا ګورئ دا به داسې نه وي ځکه دا به داسې چې 0 بیا لیکلی او بیا سل بیس ټي دلته د پیکټر سره یو څه آی شو ده. نو راځو په دې خو هم پوه شوئ دا وګورئ د فاست ایترنیټ 0/3 نه تر 4 پورې دلته دغه انټرفیس موږ سره ناټ کنیکټډ دي. نو ما ورته لیکلي دي په ډسکرپشن کې چې ناٹ ان یوز. نو زه راځم اوس غواړم همدغه کنفیګریشن څنګه کړم په رننګ کنفیګ کې وګورم. نو زه ورته لیکم چې ډو شو رن. نو دا په رننګ کنفیګ کې هم رننګ کنفیګ فایل کې هم دا ما سره شو که. صحیح ده. فاست ایترنیټ 0 انټرفیس فاست ایترنیټ 0/2 ډسکرپشن دا دی چې دا موږ سره یو ان هوست دی. نو تاسو وینئ چې دې سره موږ سره یو PC کنیکټ دی او دا موږ سره یو ان هوست دی. صحیح ده. چې ښکته موږ راشو نو تر لس فاست ایترنیټ 0/10 چې دا موږ سره ناٹ ان یوز دی. صحیح ده. دلته هغه رینج کې موږ ورکړی او ښکته که موږ راشو دلته انټرفیس ګیګا بیت ایترنیټ 0/2 ډسکرپشن ټو سویچ 2 دی. صحیح ده.
او همدارس د دې ډوپلیکس پول دی او سپیډ یې 100 دی. نو راځم د دې لپاره چې دغه ډیټا موږ سره لوز نشي زه دا څنګه کومه دغه کنفیګریشن لوز نشي زه دا څنګه کومه سیو کومه. وروستی سټپ موږ سره دا دی چې سیو د کنفیګریشن دا به زه سیو کړم او بیا انټر کړم. نو دا موږ سره د پیکټ ټریسر اړوند موضوعات په سویچ 2 باندې هم همدغه د سویچ 1 اړوند کنفیګریشن ترسره کړئ. که چیرته زه اوس همدغه کنفیګریشن ترسره کوم نو د دې ویډیو لینک زیاتیږي. نو همدې ته اړوند کنفیګریشن په ترسره کړئ انشاءالله مشکل به نه وي. نو راځو اوس بلې پروسې ته چې موږ سره هغه کویز ایستي. اوس راځو کویز ایسته هم د دغې لیکچر مربوط پوښتنې له تاسو څخه کوو. تاسو به ویډیو ودروئ او سم ځواب به په نښه کوئ. کویز 1 یا کویز کوېشن نمبر 1 په دې ډول دی وي چې د شبکې اعظمي ګروپ یا هوسټ شمېر د حسابولو لپاره فرمول څه دی؟ اول 2 n جمع 2، دویم 2 n منفي 2، او دریم 2 n منفي 12، او څلورم 2 n تقسیم پر 12. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره 2 n منفي 2 دی. صحیح ده. کویز کوېشن نمبر 2 کله چې ټول هوسټ بټس 0 یا 0 شي نو نیټورک ادرس به څه وي؟ اول براډکاسټ ادرس به وي، دویم ډیفالټ ګیټ وی به وي، دریم نیټورک آی ډي به وي، څلورم فرست یوزیبل ادرس به وي. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره نیټورک آی ډي ده. کویز کوېشن نمبر 3 لاندې کومه پته یا کوم ادرس د 192.168.0/40 لپاره براډکاسټ ادرس دی؟ اول 192.168.1.1، 192.168.1.255، او دویم دا دی چې 192.168.0.1، او څلورم داسې دی چې 192.168.255.255. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره 192.168.1.255 موږ سره د 192.168.1.0 براډکاسټ ادرس دی. کویز کوېشن نمبر 4 د 10.0.0.0/8 شبکې لومړی کارېدونکي پته یا فرست یوزیبل ادرس څه شی دی؟ صحیح ده. اول 10.0.0.0، 10.0.0.1، 10.255.255.255 او 10.255.255.255. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره 10.0.0.1 دی. کویز کوېشن نمبر 5 په 1/14 شبکه کې د کارېدونکو کوربو شمېر یا یوزیبل هوسټ څو دي؟ نو یادونه فکر وکړئ چې دا کوم ډول کلاس A دی، کلاس B دی، کلاس C دی. صحیح ده. نو په دې هکله لږ فکر وکړئ، له هغې نه وروسته بیا ځواب ووایئ. صحیح ده. نو لومړی ځواب په دې ډول دی چې 255 دی، دویم 65,540، دویم دریم 254، او څلورم دغه اوږد حساب. صحیح ده. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه 65,540 دی چې دا موږ سره یوزیبل هوسټ دي. صحیح ده. نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ، او همداراز ویډیو له اړوند ملګرو سره شیر کړئ، او همداراز انډیویجوال مې هم نور ملګري خبر کړئ ترڅو په ټیک جینیما یوټیوب چینل باندې د CCNA مکمله برنامه شروع ده. کولی شي ټول پښتانه وروڼه او خویندې له هغې څخه مستفید شي. نو په بل لیکچر کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم، تر هغې مو په لایزال رب سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.